چې د الله دپاره د زوی او د لور په رشته باندې خپلې رشتې او خپلې ملګرتیا او خپله دوستي مه پالئ چې زه به دوستي پالم په مقابل کې به زه د زوی یا د لور ژوند تباه کوم زه به د خور سره چې دی رشته پالم زه به د ترور سره پالم زه به د رور سره پالم نو په هغې کې به چې دی یا زوی قرباني کوم یا به لور قرباني کوم ته خپلې رشتې په نورو طریقې وپاله که نه ورزه خواله تپوس کوه ځان تې قربان که ځمکه وله ورکه جیداد وله ورکه دا سر تې قربان که خو ته د رشتې په حساب کتاب کې زوی ولې قربانې او لور ولې قربانې نه جي خور خفه کېږي الله دې کړي چې 1 لاک پیرې خفه شي رور خفه کېږي الله دې کړي چې 1000 پیرې خفه شي خو چې سبا له د همیشه دپاره زما د زوی ژوند تباه کېږي زما د لور ژوند تباه کېږي زه ولې دا فیصله کوم رور زما هغه یو څو کاله ژوند دی او هغې ځان له نه کوي هغې خپل زوی له کوي یا خپل لور له کوي خور زما یو څو کاله ژوند دی نه خپل ځان له نه کوي هغه زما یو څو کاله ژوند پاتې دی سبا له به دا هلک او جنۍ یو بل سره ژوند تېروي د دوی به د یو بل سره نه لګي دا طلاقونه به دا جنګ جګړې به دا کنځلې به دا ردې بدې به دا ذلت به خو نه جي موږ خپله پښتو وکړه داسې پښتو باندې پیزار صفا کول پکار دي چې پای کې ظلم کېږي د یو هلک سره او د یو جنۍ سره بیا د دې نه زیات ظلم هغه دا دی چې ماشومه پیدا شوه هلک پیدا شو دقه ټیم کې وله د رشتې خبره وکړي دا ډېر لوی ظلم دی انتهایي لوی ظلم دی سبا له دا جنۍ رالوی شي دا هلک رالوی شي او په دوی کې عیبي هلک رالوی شو نشه ایز دی اوس به څه کوې مونږ خو جوی خبره کړې ده بیا خفه کېږي جنۍ رالوی شو په هغې کې عیب دی بدن کې مشکل دی بیماره ده ښایسته نه ده د هغه هلک هر څه ده پوره ده د هغه هلک نه ده خوښه بیا ورسره څه کوې د الله نه ویرېږئ رشتې خپلې که پالئ ما راته وایي جیداد پکې لږ ورکوئ چې پته دې ولګي چې ته رشته پالي که نه پالي پوښتن ته چې د ځمکې ووایي بیا به پته ولګي چې به دې خور دومره مینې هغه برخه وله ورکړه کومه برخه چې هغې ته د پلار نه پاتې شوې ده زیاتي وله مه ورکوه ډېر زیات پې مینې د خپلې ځمکې ول لږه ټوټه ووده وله ورکړه چې پته دې ولګي چې ته ورسره محبت کوې که نه کوې زوی غریب تباه کوې لور تباه کوې او د ورځ دوه قصه خو نه دی چې د ورځ دوه قصه د خبره به ختمه شي ټول عمر دی د یو بل سره به ژوند تېروي دوی به بچي پیدا کړي ځکه دلته دا خبره زړه ته کوزه که ګورئ که ته کشر او که ته مشر دا ظلم به قطعا نه کوئ واده کې دا شرط دی چې هلک به هم راځي جنۍ به هم راځي دوی به تپوس کېږي باقاعده بعض وایي مړه وایي د جنۍ نه چا تپوس راوستی دی جواب دا دی چې الله راوستی دی شریعت راوستی دی ستا به څه غیرت د شریعت په مقابله کې دا څه غیرت خو نه دی او بله ده دې کې بې غیرتوب څه دی لکه یو جنۍ ده په هغې پسې هغه مور لاړه خور پسې لاړه ورسره کېناستو ترور پسې لاړه داسې داسې رشته مونږ تاله کوو ته په دې راځي په دې کې څه بې غیرتوب دی ما خو پوه وکړئ دا مونږ خودساخته پښتو خپله جوړوو دا بعضې خبرې مونږ خودساخته ځان له جوړې کړي دي کور کې ناستې که نه بې روزګاره څه کار یې نه او د ذهن کې سوچونه کوي را کوي یو شی غیرت ته ورواړي بل بې غیرتوب ته ورواړي د خپله مرضي ده چې څه ته یې غیرت ووي او څه ته یې بې غیرتوب ووي داسې داسې خو نه ده غیرت خو یقیني دا دی ته د هوښیار سړي نه تپوس وکړه چې د عقل خاوني دینداره پرېږده چې صرف د عقل خاوني وایي ته د دې مبارک کې څه وایې چې یو سړی د جنۍ نه تپوس وکړي د هلک نه تپوس وکړي چې ته په دې رشته راځي که نه عین غیرت خو دا دی چې ته د دې کشر د ژوند د بچ کولو کوشش کوې غیرت دا دی خو دلته ورسره دا مسله یاده کوي که چېرته مور پلار هلک له داسې جنۍ وګوري یا جنۍ دپاره داسې هلک غوره کړي چې هغه نیکعمل هغه دیندار هغه مناسب وي او دا هلک یې بې وجې یا دا جنۍ بې وجې رد کوي نو دوی له دا کول نه دي پکار وجه دا دی چې مور پلار د بچي په مصلحت ښه پوهېږي نو که بل پر دلته هم ګورې زه دا نه یم چې مجبوره کوي
که بالفرض لار پکې څه د رضامندۍ او د جوړ جاړي جوړیږي او رشته مناسبي کور مناسبي ځای مناسبي او لار پکې جوړیږي نو بیا پکار دی چې د مور پلار خبره ومني او که چېرته دې هلک ته پته وي یعنې ما بعضو کسان اورېدلي دي ښه صفا هغه هلک ورته ویلي دي وایي د دې جنۍ سره مې بلکل نه لګي دلته به یې راولم د خور په نظر به ورته ګورم ظالمان ورته څه وایي بده دشتي وایي ته صرف راوله بیا ځان له بل واده وکړه دې ظلم ته وګوره ته یې راوله بیا بل واده وکړه یعنې خیر دی که دغه انسان ژوند تباه کېږي دې جنۍ خو ته ورله ژوند تباه و برباد کړه خو چې زموږ پښتو پوره شي دا هم اوس مور پلار دي هغه نور ورته وایي هغه ورته وایي دغه هلک سره زما نه لګي جنۍ وي زما د سره ژوند نه تېرېږي بس که هر څه کې ګزاره کوه موږ ورسره خبره کړې ده ته پوه شه او ستا ژوند پوه شه او ستا هر څه پوه شه خو موږ خو به خپله پښتو کوو نو دا ظلم دی دا ظلم دی ورسره دا مسله یاده کړه د جنۍ په مسله کې ورسره بیا د ولي رضا هم شرط دی ځکه چې جنۍ اکثر کور نه بهر نه وځي نو دا دومره نه پوهېږي په خپل مصلحت باندې څومره چې مور پلار پوهېږي الا دا چې مور پلار نامناسب ځای وګوري څنګه چې دا مخکینۍ خبرې ما وکړې داسې خبرې کوي او لور ته انکار کوي نو دا واده نه کېږي ورسره دا مسله یاده کړه بله که چېرته دا هلک او دا جنۍ انکار وکړي او صفا ووایي مور پلار ته چې زموږ نه لګي زموږ ورسره ژوند نه تېرېږي ولې زموږ ژوند تباه کوي هلک ووایي ولې دغه جنۍ ژوند تباه کوي جنۍ ووایي ولې دغه هلک ژوند تباه کوي بیا به زموږ د یو بل سره نه لګي او دوی د مور پلار خبرې ته غاړه نه ایږدي نو په دې سره دا بچي نه ګناهګارېږي دا ورسره مې یاده کړه ګوره بعض دا وایي ویره دا هلک دومره بدتمیزه دی وایي ما ته یې وایي چې زه یې نه کوم بدتمیزه نه دی دا د هغه ژوند دی هغه سره حق د فیصلې دی او دا حق ول الله ورکړی دی موږ د دې په حق کې نه یو چې دی د مور پلار ته مخامخ چغې ووایي او بېحیایي خبرې دې کوي نه په څه طریقه باندې دی د بل چا په خوله سوال جواب راولیږي یا که د پلار سره کینیم نو ډېر د ادب په چوکاټ کې دا خبره وکړي خو دا د حق دی او چې الله یې نه ګناهګاروي که نه ما ورته یې نشو ګناهګارولی ما ورته یې نشو ګناهګارولی نو دا خبره یاده کوي د الله نه ویرېږئ دا د ورځ دوو خبره نه ده دا د ټول ژوند مسله ده دا یو ورو سوال کړی دی وایي زه بهر ملک کې اوسېږم د کافرانو